یا خو په دا نور ورځو کې خدای امکان نشته چې څوک راپورته شي د شپې تهجد وکړي په دا روژه کې هم نه کوي در ساره پورې به ویښ پاتې 2 رکعته نفل در ساره ویښ پاتې یعنې زه ودې ته وایم اول خو ودې ته وایم چې د الله بندګانو د الله په خاطر د دې روژې په خاطر دغه د شپې بنډارونه مه کوئ دا د شپې پتې او چکې او بوډونه او دا شیان مه کوئ او چې نه راګرځې د څه وشوله او په آخر کې خو 2 رکعته نفل تهجد وکړه د الله څخه معافي وغواړه چې یا الله پر ما ده خو دا هم نه کوي دا ټوله شپه ویښ پاتې دوی دغه د 2 رکعتو نفلو توفیق د دې دپاره نه وي چې دوی دغه 2 رکعته نفل تهجد وکړي دانکې الله صفت کې دا ګوره چې هغه د شپې تلاوت کې د شپې اعمال کې د شپې عبادت کې قیام اللیل د شپې نفلونه کوي لیکن زمونږ هغې بعض به داسې راپورته سي بس پېشلمۍ وکړي خوله پرې وي پرون ما ډېر چا ټکونه وکړي په وړه مرضو مولوي صاحب زه د پېشلمۍ نه راکښېنمه بس د ډوډۍ له خالي خوله پرېوم مخ نه پرېوم خالي لاس خوله پرېوم نو زما دپاره دغه ډوډۍ خوړل جایز ده او که نه ده چې تی سره یو شی او لمونځ اودس دی هغه بیا سهار منزله دا پر دې بد ورته وایم ډوډۍ خوړل خو جایز ده په ډوډۍ کې څه خبره نشته لیکن د داسې معلومېږي چې څومره کاهلي څومره سستي ده یعنې ته تهجد له پېشلمۍ له راپورته شوې پېشلمۍ خو نو 5 منټه نه دی خو 1 ګنټه د مخه راپورته سوی چې کور والا درته پېشلمۍ تیارې ته په دونې وخت کې 2 رکعته نفل نشي کولی 4 رکعته تهجد نشي کولی یعنې دا څومره غټه محرومي ده څومره غټه بدنصیبي ده چې د شپې ویښ پاتې هغه هم نه کوي او د شپې چې راپورته سي هغه هم نه کوي یا پېشلمۍ وکړه چې چای تیارېږي ته 2 رکعته یا 2 رکعته نفل 4 رکعته نفل به نو څونه وخت ونیسي 5 منټه هم نه نو دا ستا ټوله روژه به مبارکه سي او دا به بختوره سي او د مغفرت او د بخشش حقدار به جوړ سي که د شپې بنډارونه کوي نه د نفلو کوشش کوي نه د بخشش د غوښتلو کوشش کوي بس اسي دا کوشش چې روژه څنګه لنډه سي یاره دا روژه خو نو په زور په تا څوک نه نیسي چې ته در غاړه نیولی دا خو د رضا کار دی د مرضي کار دی بس موږ هغې وایي د شپې ویښ پاته د ورځې بیده پاته خالي د روژې د لنډولو دپاره د روژې د لنډېدو کوشش کوي حالانکې دا روژه چې باید څونه اوږده سي مثلا سړی هغومره پکې برکتمند کېږي هغومره پکې اعمال د ده دا زیاتېږي نو دومره محرمي باید موږ تاسې ونه کړو او د کور مشران چې کوم دي سپین ږیري دا باید دا ځوانان و دې ته وهڅوي چې دغه کم سے کم نور کوي بیدولی کې نه سي 2 رکعته نفل خو په کولی سي دا زنانې و دې ته وهڅوي چې 2 رکعته نفل په وکړي دا نه چې بس پېشلمۍ یې وکړي بس د پېشلمۍ څخه فورا بعد په لوښ باندې راوغورځېدله بس د هغه لوښ پرېوي شام پرېوي پرېږدي بیا به سهار په 9 بجې پر 10 بجې پرېوي اوس یې 2 رکعته نفل وکړه یو تهجد وکړه اعمال